بریالي به شئ. موږ د خلکو او هېواد ساتونکي یو. شما حافظ و تطبیق کننده قانون اساسی افغانستان است. قانون اساسی را شما حفاظت کردید. انتخابات بیطرفانه را شما انجام دادید. در سیاست های کوچک شما داخل نمیشین. سیاستتان سیاست ملی، حاکمیت ملی، حفظ خاک مقدس است. من با خبر شدن خبر شهادت پسرم که در ولایت زابل در جنگ با دشمن جام شهادت را نوشید، مورالم را قوی و قوی‌تر ساختم و همین حال حاضر هستم که دیگر فرزندانم را در راه دفاع از وطن جان خود را هم و اولادای خود را نیز قربان می‌نمایم. د وطن په دفاع کې کمې د لاسه ورکړې، لاسونو کې مې سیخان دي، خو په دې زه افتخار کوم، په دې زه مایوسه نه یم. دا مې وطن ته په ما حق لري. او اوس هم که زه 50% په ځان باندې اعتماد ولرم، بیا هم اول سنګر ته ځم. نن تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ او په تاسو ویاړ کوئ. تنها یک مثال کافی است. ستا د غرور بیرغ به ستا د غرور بیرغ به مدام اوچت ساتمه، دا لیونۍ وطنۍ مینه افغانیت ګڼمه. وطن ناموس دی، ناموس دی زموږ خاوره، خاوره عزت ګڼمه، 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 خاوره عزت ګڼمه.